السلام علیکم. ستړي مشئ. کله مو چې زړه ډېر تنګ وي او په ستونزو کې ډوب وئ، د شپې ووځئ او د ستورو ډک اسمان ته ښه په ځیر ځیر وګورئ، نو د خدای قدرتونه درته معلومیږي او د ارامتیا احساس درته پیدا کیږي. خو کله مو د فضا ته تګ فکر کړی؟ که فکر مو کړی وي، یقیني یم چې دا به مو لویه هیله ګرځېدلې وي او زموږ او ستاسو په لوی جهان کې هغه کسان چې فضا ته پورته شوي او د ګوتو په شمیر دي. خو جالبه پکې دا ده چې د دغو د ګوتو شمیر کسانو کې یو افغان هم شته. نن درته په عجایبو کې همدا کسان چې په لومړي ځل فضا ته تللي دي معرفي کوم. یوري ګاګارین لومړی انسان دی چې په 1961 کال کې فضا ته سفر وکړ. په دې ډول د فضا د کشفولو لپاره په هغه وخت کې د شرق او غرب ترمنځ سیالي پیل شوې وه. دې سړي په کیژاتیس کې نړۍ ته سترګې غړولې دي چې کلونه وروسته دا ښار د همده په نوم باندې ګاګارین ونومول شو. لومړنۍ فضانورده میرمن، هغه چې د نړۍ په تاریخ کې لومړۍ میرمن وه چې فضا ته یې سفر وکړ. دا ویاړلې میرمن ولنټینا نومیږي. دا روسۍ میرمن چې په 1940 کال کې فضا ته لاړه، چې 3 ساعته او 15 دقیقې په فضا کې وه. او لومړنی افغان فضانورد عبدالاحد مومند دی، زموږ د هیواد ویاړلی شخص. عبدالاحد مومند د افغانستان د غزني ولایت په سرده کې نړۍ ته سترګې پرانیستې دي. نوموړی د افغانستان لومړنی او په نړیواله کچه څلورم مسلمان ستورمزلی دی. ښاغلی عبدالاحد مومند له خپلو لومړنیو زده کړو وروسته د کابل له پولیتخنیک انسټیټیوټ څخه او بیا وروسته له هوایي پوهنتون څخه فارغ شو. نورې لوړې زده کړې په پخواني شوروي اتحاد کې بشپړې کړې دي. په فضا کې د اوسېدو پر مهال د خپل هیواد افغانستان انځورونه هم واخیستل او فزیکي، طبي او چاپیریال پیژندنې په ازمایښتونو کې برخه واخیسته. په اصل کې له هغه سره په دې سفر کې د افغانستان یو بل پیلوټ ښاغلی محمد دوران هم فضا ته تلونکی و. خو د سفر د پیل نه دمخه دوران روغتیایي حالت خراب شو. د اپنډکس په ناروغۍ اخته شوی و، نو ځکه یې ونه شو کړای چې تشیال یا فضا ته لاړ شي. کله چې عبدالاحد مومند په میر تشیال طنز کې و، نو هغه مهال له ولسمشر ډاکټر نجیب الله سره په خپله مورنۍ ژبه یعنې پښتو ټلیفوني خبرې وکړې. دا خیال را پیدا کیږي چې کاشکې د کیهان څخه موږ خپل هیواد لیدلی وای. البته دا به ډېره ښکلې منظره وي. عبدالاحد مومند اوس مهال په جرمني هیواد کې اوسي. او یوه بله میرمن در معرفي کوم چې په فضا کې تر ټولو ډیر وخت تیر کړی دی. امریکایي فضانورده په نړیوال فضایي مرکز کې تر 328 ورځو تیرولو وروسته لومړۍ میرمن شوه چې په فضا کې ډیر وخت تیر کړ او نړیوال ریکارډ یې جوړ کړ. د روسیې د فضانورده ادارې مشر دیمیتری روګوزین د ټویټر له لارې وویل چې کوک او د هغې ایټالوي همکاري لوکا پار میتانو او روسي ستورمزلی الکساندر سکوزوف په ښه حالت کې او د قزاقستان په دښته کې ښکته شوي دي. هغې په یو مرکه کې ویلي وو په داسې یو ځای کې اوسېدل ډیر خوند لري چې سړی د چت او ځمکې ترمنځ هر وخت چې وغواړي څیزونه اخوا دېخوا وهلی شي او ټیل وهلی شي. د یادونې وړ ده چې تر اوسه 4 نارینه‌و په فضا کې تر کوک زیات وخت تیر کړی دی. فضا کې تر ټولو زیات وخت ستورمزلي وارلی پالیکوف تیر کړی دی. هغه 430 ورځې په پرله پسې توګه په فضا کې و. د ناسا د فضانوردانو څخه یې سکوت کیلي بیا 340 ورځو په تیرولو سره دغه ریکارډ لري. او اوس به له فضا نه ځمکې ته راښکته شو او تاسې سره به خدای پاماني وکړم. تر بلې مو په الله سپارم.